د سلام په وړاندې کولو سره پام وکړئ د نن ورځې ډیر مهم تازه او لنډ خبرونو ته. ګرانو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. ولسمشر غني د یو لوړپوړي پلاوي په مشرۍ آلمان هیواد ته تللی دی. د ولسمشر ویان صدیقي وایي چې ولسمشر غني به په دې سفر کې د مونیخ د امنیتي کنفرانس په 50مه غونډه کې ګډون کوي. نوموړی به په دغه غونډه کې د ګډون ترڅنګ د یو شمېر هیوادونو له استازو سره هم وګوري. حامد کرزی اجرایه ریاست خبر ورکړی دی چې پخوانی ولسمشر حامد کرزي او اجرایه رئیس عبدالله نن د سولې اړوند وروستیو پرمختګونو په تړاو ناسته کړې ده او دواړو مشرانو هیله څرګنده کړې ده چې افغانستان ژر دایمي سولې او ثبات ته ورسیږي. د امریکا دفاع وزیر وایي د تاوتریخوالي د کمیدو له پیل سره سم خپل ځواکونه وباسو. امریکا وایي د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي له کمولو سره هم مهاله له افغانستان د خپلو ځواکونو ایستل پیلوي. د امریکا دفاع وزیر پرون د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د خبرو پر مهال ویلي چې د طالبانو د تاوتریخوالو کمولو وړاندیز ورته کړی دی. دایکندي ولایت کې واورې ښویدنې اوه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د دایکندي ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې په دې ولایت کې دریو پرله پسې برفکوچونو اوه کسان مړه کړي دي. د یاد ولایت د والي ویان د سکینه احسان وایي دا پیښه د مرکز نیلي په اشترالي سیمه کې رامنځته شوې ده. محمود خان اسیکزی وایي پاکستان د خپل جنرالان دماغي ډاکټر ته بوزي. د پښتونخوا د عوامي نیشنل ګوند مشر محمود خان اسیکزی وایي هغه پاکستانی جنرالات چې افغانستان د ولکه کولو په فکر کې دي رواني او دماغي ډاکټر ته دي پاکستان ورته مراجعه ورکړي. د سالنګونو لویه لاره د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. د سالنګونو د ساتنې مسؤلین وایي چې په شمالي سالنګ کې د سخت طوفان او جنوبي سالنګ کې د واورې د سخت ورښت له امله د هر ډول تګ راتګ پر مخ دغه لاره تړل شوې ده. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې دغه د نن ورځې خبري ټولګه به مو راسره تر پایه پورې کتلې وي. که چیرې مو دغه ویډیو خوښه شوې نو سره لایک کړئ او نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ.